یو استاد د دریم کلاس ماشوم یې چیک کړ او پوښتنه یې ونه کوله چې مو تاسې ته پرون هومورک مې درکړی و چې دولت فایدهمن وي که علم فایدهمن وي. نو یو وړوکی ماشوم په ډور سره یې ورته ویله، پهله خو یې ورته ویل شل او بیا یې په ډور سره ورته وویله چې استاد ما خو هومورک نه ده کړی. نو استاد په غوسه شو او ورته ویل چې نو بیا مخکې که دواړه لوسینه. استاد چې کله په والي وخته شه نو وړوکی ماشوم د سترګې نه اوښکې روانې شوې او ورته ویل را پستې و خوږې ورشونډې چې استاد دولت خوږ وي، ځکه چې که چېرې نن د مو سره دولت وه نو نن وې مو هومورک یې کړی وه. مو سره نن دولت نشته ده، مو سره کپیه نشته دي چې مو هومورک کړی وه. استاد ډېر خفه شه او سر یې ټیټ کړ چې افسوس.